حدیبیه صلح چې وشوه تیر جمعه می بیان کړو درته. نو نبی علیہ السلام د مکې د کافرو د دشمنۍ نه لږ غوندې اطمینان حاصل کو. نو غیر چاپیره بادشاهانو ته د اسلام د دعوت خطونه ولیکل. لکه د نبی علیہ السلام د نبوت مقصد ام دقو چې خلق د الله رشتونی بندگی تا و وحدانیت تا دا اللہ یوالی تا وبلی. نو تردغ شپگم ہجرے پورے خو جگڑے وے دا مکی دا مشرکانو سرا او پا مدینہ کے دا یہودیانو سرا. نو پیغمبر علیہ السلام دیتا نوزگار شوے چی صلحو شو نو فارغ شو. نو دے فیصلہ وکړه چې کم گیر چاپیره بادشاہان دی هغې ته خطونه ولیږي چې دی مسلمانان شي. اسلام د الله ښکلی دین دی او دې دپاره الله د خپل پیغمبر راولیږه چې خلک په دې خشته ښکلي دین کې شامل شي، د دنیا ژوند هم ښکلي شي. په اسلام کې د دنیا ژوند هم خشتی او د آخرت زندگیم د دې خلقو خشي او د الله سره جوړ پیدا شي، د الله د دشمنۍ نه بچ شي. نبی علیہ السلام چې کله خطونه لیږل شروع کړل نو چا ورته وی چې صاحب دا بادشاهان خط اله مني چې مهر پې لګېدلي، نو یو مهر جوړ کا. د هغې دپاره نبی علیہ السلام یو مهر جوړ کا د سپینو زرو پا گوتا کے. سوک دا لرگی مہر جوڑائی دا غی مہر پا دے گوتا کے ہو دا سپینو زرو گوتا واو پاگے کے کہ دا غمی کمزے کے خلق لگئی پا دے زے کی پا کدا الفاظ دکلی چی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاند محمد برا پی رسولو دا غی دا پاسا اللہ دے یو مہر شو دے جوڑ کا دا گوتا دا حضور پاک نه پس دا حضرت ابوبکر صدیق سره برکتی شو. حضرت ابوبکر صدیق نه پس دا حضرت عمر سره او دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نه پس دا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سره او بیا په قبا سره خوا کې او کوی دی بیر اریس وته وای دا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نه پاغه کوی کې پرې وته ډیر تکلی و پسیو کو پیدا نشو تر اوسه پورې غیبه ده. دا مہر حضور پاک جوڑ کر او لنبے خط دروم بادشاہ تولے گا ہرقل دا غنمو دروم بادشاہ اغت خط لے گا. دا روم اغا زمانہ کی دا سیو لکا او دے زمانہ کی امریکہ و روسیو مضبوط طاقت و سپر طاقت چوتا ہوئی. دا دو غٹ طاقتو نو یو تبے فارس وے او بل تبے روم وے. دا دو غٹ طاقتو نو دا فارس دا بادشاہ تبے کسرا وے او دا روم دے بادشاہ تبے قیصر وے. دا فارس دا بادشاہ دا غوی دین مجوسیت و غیب دا اور عبادت کاؤ او دا روم بادشاہ او دا رعیت چو دا عیسائیانو اگر چې دین برباد شو چې عیسی علیہ السلام ته خدای وي چا د خدای زوی ورته وي دین ګډوډ شو. نو د دې دواړو حکومتونو نیم علاقه یو د لاندې و نیم وطن د بل لاندې او د دواړو منځ کې به جګړې وي، لوی دشمنۍ به وي. کله د یو په علاقه به قبضه کېده او کله به د بل په علاقه قبضه کېده. نو دې د روم د بادشاه د عیسائی د کسرا بادشاه باندې حمله وکړه او ډېرې علاقې یې ونیولې. نو دا نظر کړو منخته کړو وی که خدای پاک مالا د فارس په دې بادشاہ په دې کسرا فتح راکړه نو زه به د روم نه پیاده ځم بیت المقدس ته ولته به 2 رکعاته مونځ کوم. فتح چې کله حاصله شوه قرآن شریف کې هم دې ته اشاره شوې ده الف لام میم غلبت الروم وهم من بعد غلبهم سيغلبون. الله ویلو
دا یو وخت کې فارسیان لږ شو رومیانو له شکست ورکړه الله وی دی به خپل بدل اخلي دي ته به خدای غلبه ورکړي دغه غلبه ورته حاصله شو نو چې غلبه حاصله شو د روم د بادشاه د هرقل ځان سره لښکر وزیران مشیران واغشتل او لړ بیت المقدس ته چې 2 رکعاته نفل پکې کو حضور پاک ته پته لګېدلې وه چې دا بادشاه خو بیت المقدس ته تللی دی نو یو صحابي له خط ورکا وی دا به یو سه د بیت المقدس د علاقې چې کوم گورنر دی حارث ابن ابو شمر حارث ابن ابي شمر غسانی اغلب دا خط ورکه ابي هرقل ورکه خط کوم صحابي له چې ورکا دا غنمو دحیه کلبی رضی الله عنه ډېر خشتاو ډېر خوبصورت و دومره ښکلی و چې دی به کله په لاره ته نو په مخ به روبن اچو لکه زنانه چې څنګه روبن استعمالوي ولې چې اسې نه زنانه را له مخې له راځي او په ما څوک عاشقانې نه شي څوک په فتنه کې مبتلا نه شي دومره خشتاو او حضرت جبریل علیه السلام چې به کله نبی علیه السلام له د انسان په شکل راته د په شکل به راته بی بی عائشہ صدیقہ فرمائی یو دل نبی علیہ السلام سره ناستو خبر اترے کول پاسه وی ما ته وی عائشہ دا سړی سوکو مې دا الله رسول دحیه کلبی وی دا دحیه کلبی نو جبرئیل علیہ السلام دا په شکل براته نو حضور پاک کول شکل والا سړی وکړ چې د روم بادشاہ لګم دا خو د دنیا لوی سپر طاقت والا بادشاہ دی نو چې د مخاورز انسانی او د مخ یو ډول ډالي وینو دا خبره له خلک توجه ورکړي خط ورک دی لار او د پیغمبر علیه السلام د هدایات مطابق چې د بصرا دغه علاقې کوم گورنر او حارث غسانی هغه خط ورک وی دا خط ماته نبی علیہ السلام را کړی دی چې دا بدل ورکړي دی به بادشاہ له رسي ځکه بادشاہ ته نیخ پتیغه رسیدلم ګرانی او غټ بادشاہان د خپل د غم ګڼي بی عزتی ګڼي چې یو نیخ پنیغه ولا څوک خط راوړي گورنر صاحب هغه خط واغش حارث او خط هرقل لورک هرقل دغه وخت کې ما تاسو ته بیت المقدس کې د شکرې د 2 رکعاتو مونږ لپاره راغلي هرقل ته وایي چې صاحب دا یو سړی دی په عربو کې او هغه د پیغمبرۍ دعوه کړې ده یو استاد یې را لېږلی دی او دا خط یې ورکړی دی که ستاسو خوښوي نو دا خط تاسو له درکړم ویې راکړه وی دا سړی راوغواړه دغه شپه هرقل یو خوب لیدی دی نجومي و او د پخوانو کتابونو پویمو او د نجومو مهارت مو د نجومو نه څه اندازه واغېسته او څه خوب یې ولید او هغې په یره راوسته فورا یې میټینګ راوغوښته علما ورسره د خپل دین شته نجومیان ورسره دي وزیران ورسره دي لکه د امریکې بادشاه چې چېرته دی دوم دام کې روان هلکه وي بېګا ما په دې نجومو کې په دې ستورو کې څه سوچ او فکر کو خپل علم مې چلو نو ما ته یو اندازه معلومه شوه چې د هغې خلکو مشر چې کم خلک ځان سنتوي د هغې غلبه په دنیا راغلې ده اندازه ولګوئ چې دا څوک دي ځان څوک سنتوي ځکه ما ته اندازه ده چې دغه سنت والا چې ځان سنتوي د هغې د مشر غلبه په دې دنیا روانه ده څوک سنتوي هغې ورته وی چې صاحبه عیسایان خو ځان نه سنتوي ټیک شوه وی یهودیان ځان سنتوي د هغې نه مه یارېږه صاحب خو ډېر لږ خلک دی بس اډر وکړه مړه به یا خو دته د عربو پته نه وه چې عرب هم ځان سنتوي او یا عرب منتشر خلق و څوک مشر یې نو واړه واړه قبیلې وې د هغې نه یې په زړه کې یره نه وه د هغې هېڅ یره ترخه د هغې نه په زړه کې نشته نو د عربو ذکر یې نه کو خو یهودیان ځان سنتوي لږ خلک د اډر وکړه بس مړه به یې کړو د هغې نه په زړه کې څه یره کې دا مشوره کېدله چې د نبي علیه السلام خط د حضرت دحیه رضی الله عنه په لاس ورته راورسېد او د بصرا گورنر ورته وی صاحب دغسې په مکه کې یو سړي د پیغمبرۍ دعوه کړې ده او تا له خط را لېږلی دی هغه وی تاسو دا چې چا خط راوړی دی د ده معلومات وکړئ چې دا ځان دا خلک سنتوي او که نه سنتوي ما خو بېګا د نجومو نام اندازه اخیستې ده چې د دحیه کلبي معلومات یې وکړل هغه ورته وی او
ما هم ځان سنت کړی دی، زما قوم هم ځان سنتوي او زمون عرب خلک ځان سنتوي. بس هرقل وی دا خبره لکه رښتونې ده، وی معلومیږي دا چې دا خط چا رالیږلی دی، غلبه جوړ ده را روانه ده. دې هیکلبي ته وی وایه سوی خط چا درکړی دی؟ دا ورونو د شپږمې هجرې ذوالحجه ده او تقریبا د اوومې هجرې محرم شروع کېدو والا دی. خط چا درکړی دی؟ د هیکلبي ډېر هوښیار و، مخ یې هم خشته و، ښکلي و، جامه باندې هم خشته و، د توجه هم ورکړه. وی بادشاه سلامت، یو خبره درته مخکې زه کوم بیا دله خط در کوم. بادشاه هوښیار و، وی وایه څه وی؟ وی صیبه دا خط به ګورې فیصله په جذباتو کې نه کې. د ډېر لوی بادشاه الله دله ډېر لوی طاقت در کړی دی، د پخوانو کتابونو علم او پوهه در سره ده. ګوره چا چې صفت وکړي نو هغه لږ خبرې ته غوږ ږدي. نو جذباتي فیصله به نه کوې، ګورې سوچ او فکر سره به فیصله کوې. وی دا خو دې هوښیاره خبره وکړه، ټیک ده. وی تا نه دا تپوس کومه چې ستاسو عیسی علیه السلام به مونځ کو که به نه کو؟ هرقل بادشاه ورته وی او مونځ به کو. وی مونځ کې به سجده کوله که به نه کوله؟ وی او سجده به هم کوله. وی سجده به په کوم ځای تندې لګو؟ وی په خاورو باندې. وی خو دا واوره، وی دا ما چې د چا نه خط راوړی دی دې تاله دعوت درکوي هغې ذات ته چې ستاسو عیسی علیه السلام په خاورو کې هغه ته سر لګولی دی. ور عجیبه اندازې ورته ونیول. هغه ذات سره جوړ پیدا کوي، هغې ذات سره ملاوي، د هغې ذات بندګۍ تنبلي چې ستاسو عیسی علیه السلام هغه ته جړلی دي، فریاد یې ورته کړی دی او په دې ځمکه یې ورته سر لګولی دی. هغه ذات د هر چا نه لوی دی، د هغه د طاقت مقابله څوک نشي کولی. او چې دا کم پیغمبر نه ما خط راوړی دی دا هغه پیغمبر دی چې ستاسو عیسی علیه السلام د متعلق پیشنګویي کړې ده، زیر یې ورکړی دی. ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد، چې ما نه پس به یو پیغمبر راځي نوم به احمدي. دا هغه پیغمبر دی. او موسی علیه السلام د متعلق پیشنګویي کړې ده، دا هغه پیغمبر دی. او دا هغه پیغمبر دی چې ستاسو په کتابونو کې د آخر زمانې پیغمبر کوم لیکلی شوی دی، خاتم النبیین، دا هغه پیغمبر دی. او دې د ټولو انبیا او پیغمبرانو نه افضل او بالا دی. او اس پیسه دولت لالچ بادشاهي نه غواړي، صرف تاسو را دا غواړي چې د یو الله عبادت وکړئ او د هغه تعلیماتو باندې عمل وکړئ کوم چې موسی علیه السلام او حضرت عیسی علیه السلام او ابراهیم علیه السلام دنیا ته راوړي. هرقل چې دا خبرې واورېدې پوه شو، نجومي ورته پته هم لګېدلې وه، پوه شو وی راکه دا خط. چې هرقل خط سینګ واغېشته کوله وې که نو په تندي کېښود او ښکلی که خط. او د هغې نه پسې ده ته ووې د هیکلبي رضی الله عنه ته وی ما له یو ورځ مهلت راکړه، جواب به تاله زه سبا در کړو. او اډر یې وکړه وی دې شاهي میلمه کې سبا دې ما ته حاضر کې. د هیکلبي خوشحاله شو چې انشاءالله زمون خط څه ناڅه فایده ورکوي. هرقل د روم بادشاه نیمه دنیا د ده لاندې وه په هغه وخت کې، نو داسې قمقل سړی دونه غټه بادشاهي نشي کولی. هغه فورا خپلو خلکو ته ووایي هلکه په دې شام علاقه کې بیت المقدس دا علاقه به پخوا ټولو ته به شام وي، دا فلسطین او لبنان او دا چې نن اسرائیل دي دې ټول علاقې ته به شام علاقه وي. وی دلته چې ته د دې پیغمبر د قوم خلک خو نشته، ځکه د دې پیغمبر متعلق معلومات کوم، ځکه دا چې خط چا راوړی دی خو دنه خو که تپوس کوم دې خو امتي دی نو دې خو به چې ما ته هم د هغه صفتونه به کوي راته، دې به ما ته ممکن ده چې رښتیا خبره ونه کړي. د قوم څوک شته که نشته؟ حضرت ابو سفیان رضی الله عنه دا حدیث نقل کوي، بخاري کې شته او په نور کتابونو کې شته. حدیث ته هرقل ورته وایي. هغه هم د نبي علیه السلام سره چې دې د مکې د کافرانو سردار و دغه وخت کې چې صلح وشوه نو د یو قافله شام ته بوتله، ځکه دا شپږ کاله جنګونه نو د مکې د خلکو قافله شام ته نه وتلې، یریدل چې مسلمانان په لاره کې زمونږ په قافله حمله ونه کړي. جوړه شو پیغمبر علیه السلام هم خطونه لیږل شروع کړل او دم تجارتي قافله شام ته بوتله، ځکه مکه کې خو جوار غنم یا هغه زمانه کې فصل سبزي نه کېدله، ټول سیستم به په تجارت روانو. د قافله بوتلې و شام ته، چا ورته وی او صیب یو قافله شته
او دا قافله کې د دغه پیغمبر د قوم مشران خلق دي ویره ولا مالا خو بادشاہ فوراً حاضر کړل چې حاضر کړل دربار ته وی رانږدې کړل وی هغه پرونی د پیغمبر خط یې راوړی د امر راوستو حضرت ابو سفیان رستو دا واقع ذکر کړي دغه وخت خو د ټول مکه او د ګردونوا د مشرکانو بشر دی د حضور پاک مقابله کې ولاړ ابو سفیان وی چې مونږ یې نږدې کړو بالکل ځانته مجلس کې مجلس ډک دی د وزیرانو نو د مشیرانو نو د علماو د عیسایانو نو ډک مجلس دی بادشاہ په خپل تخت شاهي پکې ناشته مونږ یې ځانته نږدې کړو ترجمان یې راوغوښته ځکه زمونږ ژبه عربي وه او د دې هرقل ژبه فرنګي دا مونږ چې ورته وایو انګریزي فرنجي یونان والا انګلیشو دا یو خو د امریکې او د برطانیې والا دی دا یوناني ژبه ده د انګریزۍ ته لږه نږدې دا ژبه وه ترجمان یې راوغوښته وی دومره هوښیار چې وی زه یې مخکې کړم او زما قوم یې رستو کړ وی تاسو رستو شئ او دا ابو سفیان چې کوم پکې مشر دی دا را مخکې کې او دا یې ما نه رستو ځکه کېنول چې هسې نه دوی یو بل ته مخامخ ناست دي نو په اشارو مشارو کې یو بل ته څه خبره ترې ونه کړي چې داسې ووایه داسې ووایه مه وایه ووایه دا ټکي اشارې ونه کړي نو دې یې مخکې کړ او قوم یې رستو کړ او قوم ته وله څه وایي ترجمان په واسطه قوم ته ولوي چې ستاسو ردی ابو سفیان نظر د اخیری زمانه د پیغمبر څه معلومات اخلم نو کدی دروغ وي ګوري ما ته وایي چې دی دروغ وي اصله د دروغ وي او تاسو په چپ پاتې شوي نو ګوري کما ته پته بیا ولګي د سزا بټول ورکو ابو سفیان ویرا کدا یاره نه وي چې دا قوم اسنه زما خبره دروغجن او غني چې دا دی دروغ وي دروغ به مې ویلو یریدم که د دروغ ویم نو اسنه شاته مې لوی قوم دی او یریږي د هرقل نه او وایي چې صاحب دا ټکې پکې دروغ وي به مجبوره شو نو هرقل د ابو سفیان نه د پیغمبر علیه السلام متعلق لومبې تپوس کوي لومبې تپوس یې څه کوي وی کیف نسبه فیکم دې د کم نسب خاوند دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم نسب یې څه دی ابو سفیان وتوی هو فینا ذو نسب عظیم لوی خاندان سره صاحب تعلق لوی تعلق خاندان لوی دی ولی وی دروغ نشي ویلي یو د یریږي د مرګرونو چې مرګري می اونه وی چې دروغ وي کوي چې بیکاره نسب دی او دویم د ابو سفیان نه هرقل مخ کې تپوس کړو وستاسو کېږي دا الک چې پیغمبر دا وکړی دا وی دا زما قریبي رشتہ دار دی قریبی رشتہ دار نو دروغ ګیره کو دروغ ویلیم نشي چې دا بیکاره نسب دی الته کې ځانې وسره په نسب کې شریک کړی دی بیا خو دم خرابېږي څنګه نسب والا دی دا پیغمبر دعوه چې کړی دا هو فینا ذو نسب د لوی نسب خاوند قریش خو مشهور قوم دی ویخا دویم تپوس تنه دا کوم دویم تپوس چې هل من آبائه من ملکن د پپلارانو نیکونو کې سو بادشاہ تیر شوی دی ابو سفیان وینا نه تیر شوی دروغ دې کې من شوی دی کوي او تیر شوی دی نو بادشاہ خو بادشاہ پیژني وی جوخه سو کو اګه نشو کول دریم تپوس ته کوي وستاسو په قوم کې بل چا د دنه مخ کې د پیغمبري دعوه کړې ده دنه مخ کې بل چا د پیغمبري دعوه کړې ده ابو سفیان جی نه ده کړې لیکن دروغ نشو ویلي کوي کړی دا وی تپوس به ته کو چې سو کو سړی خو نو چا خو دعوه نه کړ بیا ته تپوس کوي هل کنتم تتهمونه بالكذب قبل ان يقول ما قال وی د دې پیغمبره د دعوی نه مخکې تاسو په د دروغ سره تهمت لګولې دروغ ویل خلصتو خبره ده اسی د دروغ تهمت باید سړی دروغ وای باید سړی دروغ نه ویل او خلق وته دروغ جن وای نو د باندې د دروغ تهمت چته لګېدلې دي ابو سفیان وینا رښتیا خبره نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو د نبوت نه مخکې دی بہت صادق او امین وی دروغ تهمت نشتا چې تهمت نشتا الزام پر دروغ نه دی راغلی خو دروغ یقینا نه دی ویل وی خیو بل تپوستنه کوم هل کان یقدرو دوکې چې تکړه ده یاره سیب دوکې نه ده
دوکه باز سړی نه دی تیر شوی، د چاته دوکه نه ده کړې. ولې که وی چې دوکه کړې ده نو ده به ترې خامخا تپوس کو کوم ځای کړې ده، چا سره یې کړې ده، جواب به ورسره نو. نو ابو سفیان وی یو ټکي مې پکې وردن نه کا، وی ما وی چې یاره اوس مو سره صلح کړې ده، نږدې مو سره صلح کړې ده. په صلح کې مونږ یو شرط لګولی دی چې د یو بل په دوستانو که زمونږ دا دوستان چې د یو بل سره جنګ کوي نو مونږ به مرسته نه کوو. نو زمونږ دوستانو د هغه په دوستانو حمله کړې ده او زمونږ بعضې ملګرو ورسره مرسته کړې ده. نو یریږو چې دوکه را سره ونه کړي او مونږ نه اوس انتقام وانلي. هرقل ورته وایي چې دوکې بنیاد خو تاسو یې ښودلی، هغه خو نه دی، تاسو ولې د خپلو ملګرو مرسته کوله. وی دا ټکې مې پکې وی خو هغې کې م خړ شوم. بیا دې تپوس کوي بل تپوس، وی اشراف الناس اتبعوه ام ضعفاؤهم، څوک چې د ده امتیان دي ملګري دي هغه مالدار او داسې لوی خلک دی او که کمزوري خلک دی. وی نه کمزوري خلک دی په اعتبار د اکثر کمزوري د کبرجن نه دي، لکه ابوجهل نه دی، عتبه نه دی، شیبه نه دی. ځکه لوی خلک دی بل چا تابعداري نه کوي، ځان چاته نه ښکته کوي. غریبانان خلک او درمیانه زندګۍ والا خلک هغوی حق ته ګوري. هر څوک چې مشر دی غټ سړی د رکوټي پسې شاته نه دي چې یاره دی خو غریب دی او کمزور دی پسې به زه چاته ځمه. یاره وایي کم دغه دي د عام درمیانه، تاسو چې میډل کلاس خلک ورته وایه، درمیانه طبقې والا خلک. وی دا ملګري زیاتېږي که کمیږي؟ ایزیدون ام ینقصون؟ وی نه زیاتېږي. او ښکاره دی که دروغ ویلی نه شو، ملګري زیات شوي دي. بیا تپوس ته کوي وی چې دې ملګرو کې یو سړی په اسلام کې داخل شوی دی نو چېرته واپس کافر شوی مرتد شوی دی؟ هل یرتد احد منهم؟ یو کس د دوی نه مرتد شوی دی سختة لدینه. خو ګورې د دنیا په لالچ نه، د ښځې په لالچ نه چې د ده د دین بدي شي واپس ته تللی دی بعد ان یدخل فیه. هغه وی نه، یو قسم د ده د ملګرو نه ایمان نه دی پرېښی، واپس شوی نه دی. بیا دې تپوس کوي وی هل قاتلتموه؟ څه جګړې مګړې مو سره راغلي دي؟ وی او. وی کیف قتالکم ایاهو؟ وی جنګم څنګه او ګټه تاسو کړې ده که هغه کړې ده؟ وی صاحب کله مونږ او کله هغه. ګټه دوی نه ده کړې، خو اسې وی اصل کې وحود کې د حضور پاک او یا کسان شهیدان شوي دي. نو ما خو تاسو ته چې دا خو د دوی ګټه نه ده، ګټه دې ته وایي چې څوک میدان پرېږدي. میدان چېرته مسلمانانو نه دی پرېږدي. وی او بس کله دې ګټه کوي او کله مونږ ګټه کوو. وی ښه یو اخري تپوس درنه کوم، بما یأمرکم، حکم درته څه کوي، څه وایي درته؟ وی دې وایي چې د یو الله عبادت وکړئ، د ګڼو مه کوئ، منځونه را باندې کوي، منځونه کوئ، زکاتونه ورکوئ، صدقې ورکوئ. دا راته وایي. وی نور درته څه وایي؟ یاره وی دا ماته وایي چې پاک دامن ژوند تېروئ، رښتیا وایه، دروغ مه وایه. وی دا خبرې دي. وی خو اوس ورته غوږ کېدم. وی ما لومبې تا نه تپوس وکړو چې نسب یې څنګه دی؟ تا وی د لوی نسب خاوند دی. نو پیغمبر خدای په مضبوط نسب کې پیدا کوي، دی نښه د نبوت شوه. دویم تپوس مې دی نه وکړو چې د په پلار نیکه کې څوک بادشاه تیر شوی دی که نه؟ تا وی نه دی تیر شوی. نو ماړه کې دا وه چې که پلار نیکه کې څوک بادشاه تیر شوي نو دې د پلار نیکه د بادشاه د اغېشتو دپاره دا یو لاره جوړه کړې ده. پیغمبر یې دا وکړه. پلار نیکه منصب ته خلک ځان رسوي. نو تا په خپله وایي چې پلار نیکه کې څوک بادشاه نه دی تیر شوی. دریم مې درنه تپوس وکړو چې ستاسو قوم کې څوک پیغمبر تیر شوی دی؟ تا وی نه دی تیر شوی. ما وی ځکه کېدی شي که څوک بل څوک پیغمبر تیر شوي نو دی به هم د هغه په تابعدارۍ کې ځان نه پیغمبر جوړول غواړي. دا وجه هم نشته. بیا مې د نه بل تپوس وکړو چې د دروغو چاته تهمت پې لګېدلی دی که نه؟ تا وی نه. نو لکه ویمه چې عامه معاشره کې خلکو ته دروغ نه وایي، نو په خدای به څنګه دروغ وایي چې وایي چې زه پیغمبر یم او پیغمبر نه دی؟ بیا مې دنه تپوس وکړو چې دوکه کوي که نه کوي؟ تا وی نه دوکه نه کوي. وی وکذلک الرسل، پیغمبران دوکې نه کوي. دیم نښه دې ده چې دی پیغمبر دی. بیا مې دنه تپوس وکړو چې ملګري څوک دي؟ کبرجن خلک
که درمیانه طبقه والا تاوی نه دا کمزوري درمیانه طبقه والا خلق وی د پیغمبرانو لومبي تابعدار هم دقی بیا مې نن تپوس وکړو چې څوک د ده ملګری دی واپس مرتد شوی دی که نه تا وی نه وی ایمان هم دقسې دی کذلک الایمان حین تخالط بشاشة القلوب چې ایمان کله زړه ته دننه ننوځي نو بیا نه واپس کېږي حضرت بلال ته ګوره که حضرت صہیب ته ګوره بلال ته ګوره حضرت خباب ته ګوره چې ایمان زړه ته ننوت بیا نه واپس کېږي بیا مې د نه بل تپوس وکړو چې جنګونه هم کړي دي نو ګټه چا کړې تا وې کله هغه کله مونږ کړې ده نو دقسې ده غلبه کله پیغمبر باندې خدای آزمایش راولي بېشکه مړی ته کېږي اخري غلبه به د ده وي بیا مې د نه تپوس وکړو چې څه حکم درته کوي تا وی ایمان او زکات او صدق او پاک دامني راته ښیي وی د پیغمبرانو تعلیمات هم دقه دي نو هرقل دغه ځای کې اوس څه وایي فإن كان ما تقول حقا اے ابو سفیانا چې ما د رقم تپوسو کو تا جواب راکو او دا دې ته رښتیا ویلي فسيملك موضع قدمي هاتين دې ته بر دغه سړی بادشاہي را رسی زما قدمونه چې کم ځای پراته دي دلته به بادشاہي راښکاره کېږي وی زما دا یقینو چې دې زمانه کې اخر زمانه پیغمبر روزي دا مې خیال نو چې دا به په عربو کې پیدا کېږي پتہ ولګېده چې دا د آخر زمانې رښتونی پیغمبر دی او دی پیدا شوی دی او بیا څه وایي ارمان لو كنت عنده لغسلت عن قدمه وی که زه دې وخت کې د پیغمبر په خوا کې ناست وی نو ما به وله خپې د دوړو نه اینځلې وې ما به وله خپې وینځلې وې چې دا خبره څنګه وکړله بیا ویروله دا خط کیسے لکلی ترجمان تا وی وایا نو خط دا نبی علیہ السلام من محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبد اللہ ورسوله الى هرقل عظیم الروم دا خط دا محمد ندی سمرا عجیبا آجزے سر خط لکلی القاب نشتا دان سرا محمد دا اللہ بندہ و دا اللہ رسول لنبی دا خدای بندہ بندگی چې کله پیدا شي نو بیا خدای پاک احسان کوي دویم نمبر دا الله رسول الہ هرقل دا خط هرقل ته لیکم عظیم الروم چې د روم مشر دی سلام علی من اتبع الهدى سلام یې چولې دی دې کې ډېر د طالبانو نقطې خبرې دي ادرته نه کوم عامې خبرې درته کوم بیا ورته سوی سلام نه پسو دی اما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام د اسلام دعوت ته در کوم اسلم مسلمان شاه تسلم محفوظ بشي دنیا کې به محفوظ شي آخرت به هم خوشي اسلم مسلمان شه تسلم محفوظ بشي فإن توليت او که ایمان ته اسلام ته شا کړله فإن عليك اسم اليريسيين نو ګوره د قوم ټول وبال ستا په سر ته پسه پرېوځي ټول قوم وبال ستا په سر ته پسه پرېوځي ځکه د دې د ایمان رکاوټ هم تش وي او بیا ورته د قرآن شریف یو آیات کړی دی وقل یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم اے اهل کتاب و عیسایانو یوې خبرې ته رجوع کې هغه د ټولو پیغمبرانو مشترکه خبره ده اصلي الله نعبد الا الله چې موږ به صرف د الله عبادت کوو ولا نشرک به شیئا شرک به نه کوو نه به شرک په عبادت کې کوو بندګي به د یو الله نه په عقیده کې به شرک کوو نه به عملي شرک کوو هېڅ قسمه شرک به نه کوو ولا يتخذ بعضنا اربابا او یو بل تبا خدایان نوایو خدایان څه یو ځل حضرت عدی ابن حاتم رضی الله عنه د نبی علیہ السلام نه تپوس وکړو وی قرآن شریف کې خو راځي چې عیسایان یو بل طرف وایي اتخذوا احبارهم ورهبانا هم اربابا من دون الله نو مونږ خو بل چا طرف نه دی ویلي وی چې دا خپل مولیان د تکوي چې دا حلال دي حلال یې ګڼي او دا حرام دي حرام یې ګڼي داسې کوي وی دا رب شو کنه دا حلال او د حرام مالک څوک دی یو الله دی بل څوک نه دی نبی علیہ السلام خدا الله حرام مونږ ته بیانوي او دا الله حلال مونږ ته بیانوي فإن تولوا که تاسو دا دې خط ته شا کړله نو بس دا دونه گویو کې چې موږ مسلمانانو تاسو پیښه خدای پیښ خط چې کله لسته نو دا ذکر دی هرقل دی بادشاہ رور ولاړو په سید دا خوري بیا دا باندې دا چې خط راځي ګلې
وی خپل نوم یې مخکې کړی دی او ستا نوم یې رستو کړی دی. هرقل چپ وی که دی د آخرې زمانې پیغمبري دی د دې قابل دی چې خپل نوم مخکې کړي او زما نوم رستو کړي. وی ګوره عیسی علیه السلام ته د خدای تپوس دی د عیسی علیه السلام متعلق لګو کا د عیسی علیه السلام متعلق وی ستاسو پیغمبر څه وی؟ وی هغه وی چې هغه چې کوم ورسره عیسایان مولیانو وزیران دیو یو اخوا دیخوا خلق دی هغې شور جوړ کړ. هغې دا خیال لاغې چې دا هرقل مسلمانېږي، شور یې جوړ کړ، چغې جوړې کړې. ابو سفیان وی چې مونږ خو یې بار وویستو، تاسو بار وځئ. چغې جوړې شوې، تاسو ته څوک نقصان ونه رسوي، ځئ تاسو بار وځئ. شبه یاره وی چې بار ووتو، ما ملګرو ته وی چې داسې معلومېږي لکه چې د دې نبي علیه السلام نوم مې واغې چې د ده جوړ دا شی جوړ غلبه مونې ښه دا شی جوړ غلبه کوي. اوس هرقل څه چل وکړه؟ د هیکلبي ته یې داسې کار وکړه، روم ته لاړ شه. هلته یو لاټ پادري دی، مشر پوپ او زما دوست دی، دوغاتور د هغه نوم دی. هلته لاړ شه او دا خط هغه له ورسوه چې هغه څه فیصله وکړه نو بیا ما له راشه زه به هغه فیصله وکړم. صاحب ته به کوم ځای؟ وی زه حمص ته روان یم، لار کې یو بله قلعه ده، هلته راځه. د هیکلبي رضی الله عنه لاړ روم ته، ایټلي ته، هلته ورسېد. دوغاتور ته یې ټوله قصه وکړه. دوغاتور چې خط وکړ په عیسایانو کې لوی مولا و، بس هغه وی دا ټیک ته دا د آخر زمانې پیغمبر دی رښتونی. زمون کتابونو کې چې د آخر زمانې د پیغمبر کم صفتونه راغلي دي ټول پکې موجود دي، ټول پکې موجود دي، بالکل ټیک ته. زمان دا یقین و چې د آخر زمانې پیغمبر دنیا ته راتلو والا دی، خو چې تا خط راوړو تا نه کوم تپوسونه وکړل ټیک ته، بس لاړ ویې لمبل او خشته جامې یې واغوستې او جومات کې مدرسه کې د دنیا خلک راغونډ کوي. خدای مو بخښه راشي او ضروري خبره کوو. خو د ټول روم مذهبي مشرو، د ټولو استازو، د ټولو پیرو، ټوله دنیا ورته راغونډه شوه. وایي چې څه مسله د سړي نن ښکلې جامې م واچولې او غسل یې مو کو او مونږ ته څه اعلان کوي چې څنګه په منبر کېناسته. وایي خدای مو بخښه، مونږ چې د کمې آخر زمانې د پیغمبر په انتظار و هغه دنیا ته تشریف راوړی دی. په مکه کې مکې نه مدینې ته تللی دی، نوم یې محمد دی صلی الله علیه وسلم. دا استازې ما له رالېږلی دی او ما خو اعلان وکړ اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ما په ایمان راوړو، تاسو ته یم چې ایمان پرې راوړی. بس خلک را پاڅېدل او هغه غریب یې هم هلته شهید کړ. وایي ښه نوې نوې خبرې دې جوړې کړې، مړ شو. د هیکلبي وایي چې ما پسې طریقه په ګڼه ګوڼه کې ځان راوویسته، خط مې واپس راوړه. دې وخت کې دا هرقل راغلی و حمص ته، هلته بله قلعه وه، هلته راغلی و. خط مې وله ورکړه. ما ورته وی چې صاحب دوغاتور څنګه چلو شو؟ مې دوغاتور مسلمان شو، بیا قوم مړ کړ. وی ښه دا خط ماله راکړه. خط مې وله ورکړ. وی ده په هغه خپله قلعه کې ټول بیا هغه خلک راغونډ کړل چې څومره دي، چې څومره عیسایان دغه ده سره په دې سفر کې روان دي، وزیرانو، عیسایانو مشرانو، جرنیلان، دا ټول ورسره دي. هغې په هغه خپله قلعه کې کېنول ځان ته دی بره وخت او د قلعه دروازې جرنده کړې او چابیان یې ځان سره بره کېښودی. هوښیار دی، که بره خو ځکه وخته چې هسې نه زه خبره کوم، هسې نه ما نه دوغاتور جوړ نه کړي، مړ مې نه کړي، او هسې نه چې زه خبره وکړم او دوی په دروازو بار وځي او انقلاب جوړ کړي، خلک زما خلاف بلوه نه کړي. نو دروازې جرنده کړې، چابیان یې ځان سره کړه، بره په قلعه په سر کېناست او قوم یې لاندې کېښود. ټوپک تماچه خو نو د تورې د مسله وه، څوک بره خطې هم ورپسې نه شي. دی ورته څه وایي هرقل قوم ته عجیبه خبره ورته کوي، ورته وایي یا معشر الروم، یا معشر الروم، ای د روم مشرانو، انی قد جمعتکم لخبر، یو خبر لمې را جمع کړی. انه قد اتانی کتاب هذا الرجل، ما ته د دغې سړي یو خط راغلی دی، د کوم سړي خبرې چې په بیت المقدس کې تاسو سره به وکړې. یدعوني الی دینه، ما خپل دین ته بلي. وانه والله لنبی، قسم په خدای کې دا پیغمبر دی،
قسم د تخرم چې دا پیغمبر دی الذي كنا ننتظره دا هغه پیغمبر چې موږ انتظار کوو قسم په خدای چې دا رښتونی پیغمبر دی ونجده فی کتبنا او دا هغه پیغمبر چې زموږ کتابونو کې دا هغه ذکر دی فهلموا راځئ نتبعه ونصدقه چې موږ د دې پیغمبر تابعداري وکړو او موږ یې تصدیق وکړو بیا ورته څه وایي هل لکم فی الفلاح والرشد کامیابي م خوښه ده هدایت م خوښ دی وان یثبت ملککم چې ستاسو بادشاهي م تاسو سره باقي پاتې شي دا م خوښه ده فبایعوا هذا النبي دې پیغمبر سره بیعت وکړئ خیر د دنیا او د آخرت په دې کې چې سره بیعت وکړو به د ایمان وروړو خو چې دی ووی که نه بس خلکو چغې کړې هرقل مردباد او منډې کړې چې دروازو باندې بار وځو دروازې خو د جرنده کړې وې بار خو وتی نه شو دته خو رسېدی نه شو دی ورته څه وایي وی کینې یو خبره درته کوم کینې وی ستا خبره نه اورو بس ته معذور کړې تم بادشاه نه وی لږ خو خبره واورې که نه وی څه وی ته خو مسلمان شوې وی نیم مسلمان شوې عیسائی ما وی دا مې تاسو کتی چې په خپل دین کلک یې که نه نبی علیہ السلام ته چې د اطلاع ورسېدله وی د خدای دشمن دنیا په آخرت باندې غوره کړه پته ورته ولګېده چې رښتونی پیغمبر دی خو دنیا غوره کړه او آخرت نو خلکو ته سجده وکړه بادشاه ته به خلکو سجدې کولې بیا هرقل زنده به هغه خط هرقل ځان سره وساته پټکي کې به یې ګرځو دې پټکي کې او بیا ورته د اتي د اډوکي نه یو صندوق جوړ کړو د اتي د غاښ نه د اتي غاښ قیمتي دي هغې نه صندوق جوړ کړو هغه صندوق کې ورکړو او بیا ورته د سرو زرو یو صندوق جوړ کړو هغه په هغې کې پروت و او زوی له یې ورکړو چې مړ کېده وی بچې تا سره به وي که ته مړ کېدې خپل زوی له به ورکې دا خط به د خپلې خزانې نه جدا کوې یو ځل یې نبي علیه السلام ته ختم راولېږه وی زه ګورې پیغمبر یم خو زه ګورې ستا امتي ایمان مې در باندې راوړی دی خو له دې قوم نه یېرېږم نبي علیه السلام یې کذب عدو الله وی د خدای دشمن دروغ وی دروغ مسلمان نه دی تصدیق یې وکړو د پیغمبر علیه السلام صفات یې ومنل او بادشاهي یې غوره کړه چې بادشاهي رانځي یعنې په اسانه خبره وه بادشاهي به یې پرېښه راغلې به وکړه ممکن ده دا مشران به پوی کړي په څه طریقه خو د بادشاهي یې غوره کړه او دغه یې پرېښه دویم خط چې نبي علیه السلام ولېږه هغه بل بادشاه ته یې لېږلی هغه د فارس بادشاه کسرا به یې ورته وی نوم یې سو دغه زمانه کې پرویز نوم پرویز ابن هرمز مشهور نوشیروان بادشاه چې عادل تیر شوی دی د هغه نوسی و هغه ته یې خط ولېږه نبي علیه السلام خط یې عبدالله ابن حذافه سهمي رضی الله عنه له ورکړه وی دا خط وله ورسوه هغه له چې خط سینګ ورسېد دقسې یو ګورنر له یې ورکړه او ګورنر خط ورسو هغه ډېر بدماش و هغه فورا د نبي علیه السلام خط وشلو خط یې ټوکړي ټوکړی کړ او عبدالله ابن حذافه ته وی تا استازي د استازي وجل منه دي ګنې ما به د سره اوس کتلي او زازان د یمن بادشاه د د سلطنت لاندې و د ګورنر هغه ته وی خط هغه ته ولېږه وی دوه مضبوط پهلوانان وګوره ښه مضبوط او ښه مضبوطې تورې وله ورکه وسله ورکه او چې لړ شي دا پیغمبر ګرفتار کړي مالې راولي او که ګرفتارولې نه شي څه مسله وه نو چې مړی کړي او سر یې ماله راوړي دومره هغه جذبه کې راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم له عبدالله ابن حذافه رضی الله عنه راغی وی څه چلی وکړه وی صاحب هغه ستا خط پرې وشلو وی اللهم مزقهم کل ممزق خدای د ده دا بادشاه م تس نس کې خط یې ولېشلو الله مغسې وکړه څنګه یې وکړله د ده زوی و شیروی د هغه نوم و شیروی او د ده ښځه و شیرین د هغې نوم و د دې شیروی میرنۍ مور وه ښځې ګڼې وې دا زوی په دې میرنۍ مور عاشق و عاشق دی په دې مور نو ده وی چې دا مور به زه په کومه طریقه خپله دغه کې راولم میره مور یې ده ظالم نو هغه دا چل جوړ کړه چې دا پلار چې دی نو دا په څه طریقه مړ کړم دا پرویز نو چې دې زه مړ کړم نو ښځه ما ته پاتې شي که پلار هم پیپیو چې د ما دا زوی حرامي دی دی هر کله چې په ما بس حمله کوي ځان به دې ساته
نو پلار بیا په الماری کې چې کوم مخصوص سامان هغې کې زهر په یو شیشه کې بند کړی زهر او د پاسه پې لیکلي دوا مفید للبا دا هغه دارو دی چې دا انساني قوت دپاره ډېر زبردست شی دی هغه ته پته چې دا حرامي هر کله چې که زه مړ کړم زما دې سامان له به راځي خو چې دې م رانه جمدې پاتې دی دې خوا ته دې بادشاه د پیغمبر علیه السلام په مرګ پسې د زازان د یمن گورنر ته وي 2 کسه پهلوانان ولېږه هغې یې تورې ورکړې هغه یې په زهرو کې دغه کړلې سرې کړې او نبی علیه السلام پسې لاړه دومره قمقل دي چې حضور پاک ته تاسو نږدې کېدې قدرې هم نشئ ګرفتار کو یا ته سر پرېږه دا څه وړه خبره ده د مکې مشرکانو ځانونه وشلول نږدې قدرې ورته ورونه رسېدي شو اخوه 2 کسه ولېږل دلته خدای پاک نبي هم خیره وکړه وي د ما خطې وشله خدای ته هلاک کړي تس نسې کې زوی لګي شو پلار باندې حمله وکړه پلار یې مردار کړه ور وځې کې دنه خیره ولګېده د حضور پاک خیره ده چې مردار یې کړ هلته مېرې مور ته یې پته ولګېدله چې زما خاوند خو یې مړ کړ او دا خو به اوس ما ځان سره ساتي نو دا خو زما دپاره غټ شرم دی هغې زهر اوس کړل هغې ځان مړ کړ چې دا خو ماله شرم دی د چې څنګه پلار مړ کړ ورغې د پلار الماری یې کوله وکړه مخصوص سامان اوس په قبضه کې دي بادشاه یې په قبضه کې واخېسته لکه څنګه چې دغه راشي یو څه ورته مارشل لا ولګي مارشل لا ولګوله د پلار مخصوص سامان چې څنګه یو کتل شیشه پکې پرته ده په هغې یې لیکلي چې دا هغه دارو دي چې دا مردانه طاقت دپاره ډېر زبردست شی دی خو پلار ورته پېښ شوی په دې حرامي سخوندر خو پې و که نه په دې سخوندر هغه ته خو پته وه چې دې به دا لوبې کوي رونو یاد وساتئ موږ د خپلو بچو د دنیا تربیت وکړو خو د دین تربیت هم وله نه دی کړی داسې ده که نه ده موږ خپلو بچو له د دنیا تربیت کوو چې دې ډېرې پیسې وګټي دنه غټ افسر جوړ شي غټ تجارتي ته جوړ شي او ډېرې پیسې وګټي خو دیني تربیت هم ته جوړ نه کړه نو چې دیني تربیت ته بچي له ور نه کړه دقسې سخوندر به ته جوړېږي بیا نه پلار پېژنې او نه مور پېژنې نه خور پېژنې او نه رور پېژنې او که بچي له دیني تربیت ورکړه نو د پلار او د مور په قدر به پوهېږي بیا هغه ته خو پته وه چې زما دا زوی بار کله لوبه کوي دا شی ورته زهر یې ورته بند کړو چې هغه شیشې ته او زما د پلار چې دومره ښځې ساتلې دا دارو به یې خوړل شیشې په خولې راواړو له قلقل خو چې څنګه تېر شو لتې وټکولې هغه مردار شو ښځه هم لاړه بادشاه هم لاړ زوی هم لاړ د پیغمبر علیه السلام دعا ټیک شوه که نه تس نس شوه هلته هغه 2 کسان نبي علیه السلام له ورسېدل تورې پټې کړي دي چې ګورې و دې به څنګه به ګرفتاره و خو بلا ملګري ته ګیر چاپېره ته دي بلا ملګري دي لوی شان دی د حضور پاک خو لوی شان کې دی او د دنیا ملګري ته ګیر چاپېره ته دي او د حضور پاک ملګري ماشاءالله دنیا کې داسې چې ته تیر شوی چې لاړې به توکلې ابه صحابو لاسونو کې نیولې په مخ پې مږلې چې خولې نه به خراش کې توکه صحابه به لاس کې نیوه په مخ به یې مږه او چې دی ورلې او د پیغمبر علیه السلام دی مخ مبارک ته وکتل پوه شو هم پوه شو چې دا د وجلو قابل ځان وجو په خلکو او دا خو مخ نه رڼاګانې خېږي خو چې څنګه نبي علیه السلام ته مخامخ ودرېده نو پیغمبر علیه السلام ته خو خدای کمالات ورکړي وو که نه ورته څه وایي نبي علیه السلام ورته وایي ان ربي قتل ربکما تاسو چې ستاسو کم رب دی او زما مرګ پسې را لېږلی یې زما رب ستاسو رب وجلی دی معلومات والی او زه تاسو راغلی په غلط نیت یې خو یو خبره درته کوم استته نه ویم تورې ملان سره دننه پټې کړي دي زه در باندې پوه یم خو یو خبره درته کوم چې د ایمان دعوت در کوم مسلمانان شي او کوم زازان چې را لېږلی د یمن بادشاه هغه ته هم ووایې چې دغه پیغمبر تالم د ایمان دعوت درکوي اگر چې ما پسې 2 کسه راولېږل مرګ پسې خو تالم د ایمان دعوت درکوي دوی دا خبره د 2 کسانو نوٹ کړه چې زما رب ستاسو رب وجلی دی نوٹ یې کړه کله یې وجلی دی بېګا شوه دوی چې واپس زازان ته لاړل ورته یې ویل صاحب هغه خو د آخرې زمانې پیغمبر معلومېږي دغه مخ خو ته بل شان رڼا کوي د هغه اندازه داسې ده د دې وجود نه پته لګي چې دا رښتونی دی او بل داسې ملګري دي چې خو په هغه ځان قربانوي
ومونږ ته علم وایي چې تاسو په جامو کې تورې پټې کړې دي. دیم راته ووایي دا د پیغمبر صاحب معجزه به وه. دیم راته ووایي او دیم راته ووایي چې ستاسو رب چې دی زما رب ستاسو رب وجلی دی. دا ستا څنګه خبره کوي؟ او مونږ ته هم د ایمان دعوت راکړو او زازان د یمن ګورنر تا ته هم د ایمان دعوت درکړی. هغه ودرېږه معلومات کړو چې دا خبره رښتیا ده که دروغ ده. چې معلومات یې ورکړل بعینه دقه وخت کې دغه شیروی لګېدلې وه خپل پلار یې وجلی. بادشاه د فارس بس زازان مسلمان شو، گورنر د یمن سره د ټولو خلکو مسلمان شو. او هغه دوه کسان چې هغه کوم هم خدای پاک مسلمانان کړل. او د فارس د بادشاه نه بادشاهي لاړه ختمه شوه. لور یې بادشاه کړه زامن یې نو. نبي اسلام ته چې اطلاع راولېږله وی اهل فارس خو جینۍ هم مشره کړله. وی لا یفلح قوم ولوا امرهم امرأة. وی چا چې ښځه مشره کړه دا قوم به چرې نه کامیابېږي. خبره خلاصه شو. بادشاهي لاړه تسنس شو. د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې فارس هم د مسلمان په قبضه کې راغی. بادشاهي د نبي علیه السلام هغې ته ورسېدل او د هرقل هغه خبره چې کړې وه چې که دا رښتونی پیغمبري نو بادشاهي به زما د قدمونو لره رسېږي. هماغسې وشوه. شام د مسلمان قبضه کې راغی، مصر د مسلمان په قبضه کې راغی، یمن د مسلمان قبضه کې راغی. دا د عثمان رضی الله عنه زمانه کې ټول روم او دغه علاقې د مسلمان په قبضه کې راغلی. نور خطونه هم نبي علیه السلام لیږلي دي. نجاشي ته یو خط لیږلی دی د حبشې بادشاه ته. هغه ته یې خط ولیږه. خط یې یو صحابي له ورکړ او د نجاشي ته یې ولیږه. دا د حبشې بادشاه و، ډېر ښه سړی و. هغه عجیبه انداز کې دی. خط چې کله نجاشي ته ورسېد پیغمبر علیه السلام ورته ډېر ښکلی خط لیکلی و. ځکه د نجاشي بادشاه سره مسلمانان اوسېدل. د مکې نه مسلمانانو هجرت کړی و حبشې ته. دې بادشاه ډېر زیات قدر د مسلمانانو کړی و ډېر. نبی علیه السلام ورته وویل چې ته خو اول د خدای حمد ادا کړه، خدای بادشاهي درکړې ده. زه ستا شکریه ادا کوم چې زمونږ مسلمانان درغلي دي او تا سره په حبشه کې پراته دي او تا هغوی له امن ورکړی دی، د هغوی د قدر کړی دی، د هغوی د احترام کړی، د هغوی د عزت کړی دی. زه د خدای رسول یم او د خدای بنده یم او تا له دعوت در کوم ته مسلمان شه. او د عیسی علیه السلام متعلق زما دا سوچ دی، ما ته خپل الله وایي د عیسی علیه السلام چې دی د خدای بنده دی، دی د خدای زوی نه دی او نه خدای دی. رښتونی دین چې کوم د عیسی علیه السلام او د موسی علیه السلام هغې ته تاسو رابلم. بس هغې نجاشي بادشاه چې خط سینګ ولوسته ملګري راوغوښتل، ملګرو ته یې وویل چې دا د آخرې زمانې پیغمبر دی، بلکل رښتونی دی. تاسو چې هر څه کوئ خیر هم په دې کې دی چې د تابعداري وکړو او مونږه په ده باندې ایمان راوړو. زمونږ په کتابونو کې چې د آخرې زمانې د پیغمبر کوم صفتونه دي ټول پکې موجود دي. دویمه خبره پکې نشته. ګوره سړی مخلص و نو خدای نجاشي هم مسلمان شو د حبشې بادشاه، او چې څومره د قوم رعیت و هغه ټول مسلمانان شو. او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو خط راولیکه او خط کې لیکلي چې د الله رسوله ته د ما نه اګر چې لرې زه ستا نه لرم خو بلکل ستا دعوت ما ومنه او تا باندې ما غایبانه ایمان راوړو. زما ټول قوم هم پته ایمان راوړو دی او دې کې څه یره نشته. دا مونږ خالص د خپل زړه نه مسلمانېږو. زمونږ زړه دا وایي، زمونږ کتاب دا وایي، زمونږ معلومات دا وایي چې ته د خدای رښتونی پیغمبر یې. او زه خپل زوی درلېږم، زوی سره 50-60 کسان کړل او بلا تحفې تحایف یې ورکړل چې دا نبي علیه السلام له ولېږې. څه وینځ یې مولا ورکړلې، وی دا به نبي علیه السلام له ولېږې. اتفاق دا و چې هغه کښتۍ په دریاب کې غرقه شوه او دی ورته ویلي په خط کې لیکلي و چې که ستا زه خو دلته بادشاه یم، رعیت په غاړه دی، نو که ته اډر کوې نو زه به دا هر څه پرېږدم، ستا خپله به درشم. نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته چې د هغه خط راورسېد ډېر زیات خوشحاله شو، دعا یې وله وکړله او خوشحاله شو ډېر زیات. او ورته چې نه د خپل رعیت سنبالوه دلته مه راځه. بیا دغه نجاشي بادشاه اصحمې نوم و، اصحما دی بیا وفات شو.
نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابو لپا مدینه منوره کې اطلاع ورکړه وی نجاشی د حبشه بادشاہ اصحما وفات شوی دی او ما ته جبرئیل علیہ السلام اوه کته په جنازه کې چې دا کټ تر نږدې کا نو راځي چې جنازه پیوکو نو پیغمبر علیہ السلام مخکې شو صحابه ورپسې شاته ودرېدل او حضور پاک پاک غایبانه جنازه وکړه دا غایبانه جنازه ګوره په شریعت کې نشته ها ډېر صحابه په داسې ځایونو کې وفات شوي دي چې د جنازې هم څوک نو نبي هم په جنازه نه ده کړې او کته به په نجاشي خو یې کړې ده نو هغې کې حدیث موجود دی چې جبریل علیه السلام ورته ووایي چې زه درته دا کټ را مخامخ کومه نبی علیه السلام وایي ما ته کټ را مخامخ که ما لیده تاسو نه لیده نو دا گویا کې غایبانه نه شوه مخامخ په مخامخ په حاضر جنازه کړې ده او دعا یې موږ غوښتلې ده دغه خطونه اوس هم شته نجاشی والا خط ام محفوظ پروت تے هرقل والا خط ام محفوظ پروت تے او کم خط چې دا فارس بادشاہ د نبی هم اوشلو ام محفوظ پروت تے خو یرا هغه چې کم خط دینو ټوټه شوی داسې مقوقس بادشاہ تا د مصر بادشاہ تا د یمن بادشاہ تا مختلفو بادشاہانو تا نبی کریم صلی الله علیه وسلم خطونه ولېږل بعض پکې خدای مسلمانان کړل بعض پکې کافر پاتې شو د اسلام طریقام دقه ده چاله په خپل دعوت ته ایمان ورکړي چاله به د خط په ذریعہ ورکړي چاله د کتاب په شکل کې به ورکړي نو دا شپږم اومه هجره دا د نبی علیہ السلام د خطونو خدای پاک مسلمانان ډېر زیات کړل دې سره اسلام ډېر زیات خور شو او بیا د هغې نه پس په اومه هجره کې د یهودیانو چې کوم لوی ګړو خیبر هغه فتح شو خیبر کې ډېرې غټې غټې قلاګانې وي هغه پکې فتح شوې او د خیبر یهودیان هغه پکې تابع شو د نبی علیہ السلام اسلام او ایمان خو یې راونړه محرم سن 7 هجره کې خو بس بهر کیف تابع شو ځمکې د مسلمان په قبضه کې راغلې باغونه د مسلمانانو په قبضه کې راغلل حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها دا د خیبر د یو حیی ابن احتب لوی یهودي دا غلور وا هغه په غنیمت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ورسېدله مخکې یو صحابي له دې دحیه له نبی علیه السلام ورکړې وه خو دا خفه وه وی زما پلارم په دې جنګ کې مړ شو رور مې مړ شو خاوند مې مړ شو نو زما دا خوښه ده که ما د مسلمانانو بادشاه په خپل نکاح کې والي نو ښه به حضور پاک پې ډېره ښه ده نو ازاد یې کړه ستا خوښه ده ته ما ازاده کړې که خپل قوم سره پاتې کېږي هم دې خوښه ده او که ما سره په نکاح کې پاتې کېږي هم دې خوښه ده وی نه مسلمانه شوه مسلمانه شوې دا خو د خدای پاک ستا غوندې شخصیت ما له خاوند راکوي زه څه کوم په نورو خلکو مسلمانه شوه په دې مخې داسې یو داغ و سور غوندې داغ و چا یې تپوس کړو یا داغ داسې دی ویده چې کله واده شم خاوند یې کنانې ابن الربیع و چې واده شم نو ما خوب ولید د شپې چې د مدینې نه یو سپومې اوچته شوه او د اسمان دیني مې ته ورسېدله او نیغه زما دې غېږ کې را پرېوته نو زما خاوند هم نجومي او د پخوانو کتابونو پوه ملاو نو ما مې خاوند ته دا خوب ووی وی هغه څپېړه اوچته کړو دې په دې مخ ښه مضبوطه ووالم دا داغ د هغې دی وی ما ته وی ته جوړ د مدینې د بادشاه د نکاح خوبونه یې نه وی ما چې دغه خوب مې لید څه خبر او مقه خوب خدای رښتونی کړ د حضور پاک نکاح له خدای راوسته بیا د هغې نه پس 5 هجره مکه مکرمه فتح شوه انشاءالله که موقوي آینده جمعه کې به د مکې مکرمې د فتح واقع درته بیان کړو دا اسلام د پاره څونه محنتونه حضور پاک کړي صحابه څومره کړي یو صحابي موټر خو نه لارې خو نه او نه جزو هغه د مدینې منورې نه شام ته ځه د شام نه روم ته ځه څومره محنتونه یې کړي دعوت الله د خدای د دین د بلنې دپاره څومره ګرځېدلي دي او بادشاهانو پسې تلي یره به م وه چې بادشاہ سے نہ غصه شي مړ به نه کي لیکن نه په ځان پروا نه په مال پروا د حضور پاک او د هغه د صحابو د محنت دا نتیجه ده د هغې د دعوت او د تبلیغ او د محنت دا نتیجه ده چې نن اسلام الحمدلله دنیا په ګوټ ګوټ کې خور دی موږ به هم نه پرېږدو ښه د دین دعوت به موږ هم چلو پرېږدو به نه کافرو ته به هم چلو مسلمان ته به هم تعلیم ورکو مسلمانان نن سبا کافر بیا مسلمانېږي یا به نه مسلمانېږي خپله مسلمان د دین نه بدرهه شوی دی فسق و فجور کې خلک مبتلا دی په بربنډتوب کې خلک مبتلا دی قسم دې ماله کله ډېر پریشانی راشي زم رسول الله مبارک کې د خپل خوږ دین لپاره غاښونه مبارک شهیدان شو او څومره تکلیفونه به برداشت شو صحابو سره نه دي کړي زمونږ د خپله لاسه زمونږ نه روان دی
دا بربنتوب، دا عریانیت او دا فحاشی او دا دمتوب او دا فلمون او دا تصویرونه قسم په خدای حضور پاک دا ډیر زیات بدی شو. او چې څوک دا کارونه کوي لعنت یې پې ویلی دی او د دې په سبب خدای قومونه هلاک کړي دي. نن د موبایل په ذریعه باندې هر سړی لګیا تصویر سازی کوي، فلمونه پې غږوي، ډرامې پې اوري او تصویرونه پې ګوري او الکان او جنکۍ په یو بل سره ګنده رابطې کوي. دا هغه ګناهونه دي چې د دې ګناهونو په ذریعه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي خدای یو قوم هلاک کړی دی، یو کلی هلاک کړی دی. نو هلاکت نور څه ته وایي؟ هر سړی په پریشانۍ کې پروت دی. مال شته خو خوشحالي نشته دی، بچی شته خو خوشحالي نشته دی، جامه شته خو خوشحالي او سکون نشته. ولې؟ نم خپل ځان د پیغمبر علیه السلام سنتو ته آماده کړه، نم بچي کم از کم ځان په خپله نیکانو سره کښېنې، علماو سره ناسته وکړې، د دین محنت پکې وکړې یو بل سره. بچي مه پرېږدئ کولاو، صرف د بچو د دنیا تربیت مه کوئ. د دې بچو نه مو یوازې سخوندران ته مه جوړوئ، بې دینه ته مه جوړوئ. کم از کم بچي ځان سره راولئ جومات ته، قرآن پې زده کړئ، نیکان پې کښېنئ، په دې موبایل تقریرونه واورئ، په دې باندې د نیکانو خلکو خبرې واورئ، بچو ته تقریرونه واوروئ. د ژوند څه پته لګي؟ د زندګۍ هېڅ پته نه لګي. کم از کم چې د حضور پاک په نقش قدم مونږ ژوند تېر کړو نو هغه ته مونږ رسوا نه یو، بیا ملامته به ورته نه یو. او که د هغه په نقش قدم مونږ لا نړو او د شیطان نقش قدم مونږ اختیار کړو نو د خدای هم دشمنان شو، د هغه هم دشمنان شو. دعا وکړئ رب العالمین دې په مونږ رحم وکړي، الله د فتنو آفتونو نه په امان کې وساتي. خدای زمونږ بچي نیکان او صالحان کړي، خدای له فرونه مونږ او زمونږ بچي محفوظ وساتي. رب العالمین که څوک مریضان دي ته ولا شفا ورکړي. الله که څوک په ټینشنونو پریشانو کې مبتلا پراته دي، خدای زموږ ټینشنونه پریشانۍ په خوشحالو باندې بدله کړي. د روغ صحت زندګي هم نصیب کړي، مردگان هم خدای پاکه وبخي. او الله چې زموږ څومره مریضان دي په کورونو هسپتالونو کې شفا ولا ورکړي. کم دوستان چې د منزله راځي، هر ځای نه چې راځي، دې ځای نه لرې ځای نه په یو قدم ولا اجر ورکړي، د زړه حاجتونه یې پوره کړي، پریشانونه یې وساتي. خدای زموږ د اتفاق ژوند نصیب کړي، خدای د مصیبتونو د دنیا او د آخرت نه په امن کې وساتي. کاروبارونو کې رزق کې د ټولو دوستانو برکت واچي، د چا نوکرۍ نه ته ولا نوکرۍ ورکړي، د چا کاروبار نه کاروبار ولا ورکړي، چا کاروبار کې برکت نه کاروبارونو کې برکت پیدا کړي، خدای ورونو کې برکت پیدا کړي، خدای د ښځو نرو مو د حیا او د عزت زندگی نصیب کړي. الله د جمعې مبارکه ورځ ده د حاضر مجلس کې چې د چا په زړه کې څه حاجتونه انسان سوال کوو، خدای حاجتونه پوره کړي، خدای حاجتونه پوره کړي، الله حاجتونه پوره کړي. او خدای زمونږه او زمونږ د کشرانو د ایمان او د دین او د دنیا د ژوند او د مال او د اولاد حفاظت نصیب وګرځولې کړي. اخر وخت کې په خپل دا کریمه نصیب کړي. لا اله الا الله محمد رسول الله.